بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورور سوال کړی دی، وایي زه د سهار لمونځ نه وروسته چې مسجد نه راشم وایي زه کټ کې سملم او کټ کې زه تکیه ولګوم او قرآن کریم ویم او کمبل مې په سر باندې راچیلي، نو په دې طریقه باندې قرآن کریم ویل تلاوت کول له موبایل نه چې سړي تکیه لګولي، نو د دې څه حکم دی؟ د دې خبرې جواب وبالله التوفیق. په دې کې هېڅ حرج نشته دی چې یو سړی قرآن کریم تلاوت کوي د مصحف نه یا د موبایل نه، او بهتره دا دی چې سړی د مصحف نه قرآن کریم تلاوت کړي، دا غوره خبره ده. او د موبایل نه تلاوت کول په دې کې څه حرج نشته دی، یا سړی په یادو باندې وي یا د موبایل نه وي یا د مصحف نه وي او انسان یې پروت وي بالکل او یا هغه تکیه والي، نو په دې کې څه حرج نشته دی، د بالکل شي کولی. او د دې خبرې دلیل حدیث دی چې په صحیح بخاري او مسلم کې دی چې عایشه رضی الله عنها فرمایي کان یتکئ فی حجر عایشه، رسول صلی الله علیه وسلم به د عایشه رضی الله عنها په غیږ کې تکیه والی وه ویقرأ القرآن، او قرآن کریم به تلاوت کو. امام نووي رحمه الله په شرح د صحیح مسلم کې وایي وفیه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتکئا، وایي په دې خبره کې په دې حدیث کې دا دلیل دی چې د قرآن کریم تلاوت که سړی پروتي او ډډې لګولي تکیه والي، نو په دې کې د دې خبرې جواز دی او دا د دې خبرې ښکاره ثبوت او دلیل دی، نو هیڅ خبره په دې کې نشته دی. په دې باندې د سعودي علماو فتوا ورکړې ده، صالح الفوزان د هغې نه هم دا تپوس شوی رحمه الله، نو هغه هم دغه جواب ورکړی دی چې په دې کې هیڅ حرج نشته دی که سړی په کټ کې پروت دي یا په ځمکه پروت دي او یا تکیه والي او قرآن کریم وایي، نو په هر حال کې شي ویلی، که په ولاړ وي که په ناست دی، که ډډې لګولي او که تکیه والي، برابره خبره ده که اودس یې کړی او که نه یې کړی. نو هغه سړی چې اودس یې نه یې کړی نو په یادو باندې قرآن کریم شي ویلی او بهتره خبره دا ده چې دا اودس وکړي، لیکن مصحف به نه مسه کوي چې چا اودس نه یې کړی. نو دغه په دې کې فتوا ده په دې باب کې. هذا والله اعلم.